هغه څلور شیان چې د ښځینه‌وو د غولو شوق کموي او یا یې هم بالکل ختموي. سلام، ستړي مه وخت مو په خیر. خوښ یم چې په یو نوي تازه ویډیو کې له تاسو سره یم. دوستانو، که زموږ چینل کې نوي یاست مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. هغه څلور کارونه چې د ښځینه‌وو جنسي میل کموي. اول، خپلمنځي ستونزې. کله چې د خاوند او میرمنې ترمنځ سوله شتون ونه لري، تل د یو بل سره په دعوو وي، نو د ښځو ټول حواس له منځه ځي او جنسي خواهش یې کمیږي. د ښځینه‌وو د جنسیت هورمون او استروجین کموالی هم یو له هغه سببونو څخه دی چې د ښځینه‌وو جنسي خواهش او شوق بالکل کموي او یا یې هم ختموي. د خوب ګولۍ خوړل، یعنی ښځینه باید د خوب ګولۍ له خوړلو ډډه وکړي. د ډیپریشن ضد درمل کارول، باید چې د ډیپریشن ضد درمل ونه کارول شي. د ډیپریشن ضد درمل کارول هم په ښځینه‌وو کې شهوت کموي او د دې سبب کېږي چې ښځینه د خپل خاوند سره په پوره شوق جنسي اړیکه ونه نیسي. نو باید د ډیپریشن ضد درمل بالکل ښځې ونه کاروي او له هغې څخه بالکل استفاده ونه کړي. ښځینه حساس مخلوق دی، په دوی لږ کږه خبره هم ډیر بد تاثیر کوي. کله چې ورباندې د خواښې یا د نورو خبرې وي، نو په دوی د اندازې نه زیات فشار ورځي او د کورولۍ لپاره پکې کوم هوس نه پاتې کېږي. دوستانو، دا زموږ نننۍ ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي، لایک او شیر یې کړئ، او که مو لا هم زموږ یوټیوب چینل تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د ګونګړي یا بیل نشان هم ضرور ووهئ، ترڅو زموږ له راتلونکو ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت، الله مو مل شه.